الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دوهم درس دی د فقه اکبر څخه چې دا د عقاید او اړوند کتاب دی د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله تعالی. عبارت ترجمه داسې ده: الله تعالی واحد، الله تعالی یو دی. لا من طریق العدد، پر طریقه د عددو د حساب نه چې څوک دا فکر وکړي چې یو نو دوه سره ستا دریو سره ستا، یا ولكن مگر من طریق په داسې طریقه سره الله تعالی یو دی انه لا شریک له چې شریک او سیال نه لري. لم یلد ولم یولد، د ده څخه څوک نه دی زیږېدلی، زوی زامنان لور او لورګانې نه لري. ولم یولد، او نه دی د چا څخه زیږېدلی دی، مور پلار نه لري. ولم یکن نسته له دغه الله لره کفوا سیال احد، هیڅ سیال نه په ذات کې او نه په صفاتو کې. د دغه عبارت تشریح په دغه دوو نور عبارات سره د مخکنی خبره ښه تشریح کوي. لا یشبهو، الله تعالی مشابهت ورتوالی نه لري نه کوي شیئا د یو شي سره. الله تعالی د هیڅ سره مشابه نه دی. او دغه رنګه ولا یشبهه شیء، او نه د الله تعالی سره یو شی مشابهت کولی سي، چې دا خبره ښه واضح سي. نه الله د یو شي سره مشابه دی او نه یو شی د الله سره مشابه دی. که سوال داسې وسي چې دا شی څه معنا چې هر ګړی یادېږي چې دا شیء او شیء، دا د شي معنا چې شته، د شي معنا ده په عربي کې موجود. الله تعالی د هیڅ موجود سره ورته او مثل نه دی، او نه هیڅ موجود د الله تعالی په مثل او پرنګ دی. الله تعالی جل جلاله بی مثل او بی مثال ذات دی، چې دغه موضوع په دغه څلورو آیتو کې او دغه رنګ په بېشمیرو نور آیتو کې هم ښه واضح سوی ده. بړی آیت دی د سورة شعراء د 11 نمبر آیت یوه برخه. لیس نسته کمثله، په مثال د الله شیء، هیڅ شی د الله تعالی په مثال او په مثل باندې نسته، نه په ذات کې او نه هم په صفاتو کې. دوهم نمبر آیت دی د سورة مریم 55 نمبر آیت دی. هل تعلمو، آیا ته خبر یې، ته پیژنې، له د الله دپاره سمیعا همنومی، داسې یو څوک ته پیژنې چې هغه د الله جل وعلا شانه په رقم ذات او صفات ولري. نو چې هر کله ته څوک داسې نه پیژنې چې د الله په رقم ذات او صفات ولري، نو یوازې د الله تعالی جل جلاله عبادت کوه، بل څوک د عبادت لایق هم نسته. ځینې مفسرین وایي چې د دې آیت څخه دا معلومیږي هل تعلم له سمیع، آیا ته پیژنې د الله دپاره همنومی، یعنی د الله تعالی جل جلاله څخه علاوه بل هیڅ څوک په دغه نامه سره نه دی نومول سوی. الله دا یوازې داسې نوم دی چې یوازې د الله جل جلاله دپاره کارول کیږي، یوازې د الله تعالی جل جلاله دپاره دی، بل پر هیڅ چا باندې دغه نوم نه ایښودل سوی دی او نه به انشاءالله الرحمن وایښودل سي. الله. او دریم آیت دی زموږ ته د موضوع اړوند ولله المثل الاعلی د سورة نحل 80 نمبر آیت دی. ولله د الله د جل جلاله دپاره المثل الاعلی، اوچت او لوړ مثالونه او صفتونه دي. اولاد، مور، لور، زوی، خوب، خوراک، چشاک، دا خصیص او عیبجن او د حاجت صفتو څخه الله تعالی جل جلاله پاک دی. الله تعالی دغه خصیص او سپکو او ناقصو صفاتو څخه پاک دی. رب العالمین لره اوچت او لوړ او ښایسته صفتونه او مثالونه دي. څلورم آیت زموږ ته د موضوع اړوند دی. ونحن اقرب الیه من حبل الورید د سورة قاف 14 نمبر آیت دی. الله تعالی جل جلاله فرمایي چې موږ دې بنده ته نږدې یو د ده تر دې شارک. الله داسې ذات دی چې خپل بنده ته تر هغه تر شارک دی ورنږدې دی. په داسې حال کې بیا بیرته د نیک عمل ته نور هم پسې ورنږدې دی، او د بد عمله څخه د کافر او د مشرک او د منافق څخه بیرته بیا لیرې هم دی په عین حال کې. په مجموع کې ټول انسانانو ته په قدرت او په علم داسې ورنږدې دی لکه دا شارک.
بیا داسې ذات دی چې نیک اعمالو مؤمنانو بندګانو ته بلا کیفه ورنږدې دی په رحمت سره، او د فاسقانو او فاجرانو څخه بیا د هغوی د ګناهو او د بدو اعمالو په وجه باندې لیرې دی. دا نږدېوالی او لیرېوالی دا د مساحت په اندازه نه دی، دا بلا کیفه دی. دا د الله داسې صفت دی چې د انسانانو تر عقل د دې خبرې زده کول او پوهول خورا لوی او لوړ دي. دغه اندازه موږ د الله تعالی جل وعلا شانه صفت کولای سو، څنګه چې الله تعالی جل وعلا شانه موږ ته خپل ذات په قرآن کې معرفي کړی دي. په دغه اندازه موږ د الله په شان کې څه ویلای سو چې الله تعالی په قرآن کې او رسول علیه السلام په خپل مبارک حدیث کې د الله په شان کې څه ویلي دي. موږ د خپل ځان د الله په ذات او صفاتو کې څه نه ویلای سو. او